دا مبارک او صفا دا رحمت سلسلہ دا مبارک او صفا دا رحمت سلسلہ وی بریالی دی دا مسائل الاسلام. مفتي صاحب محترم، یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې یو سړی 4 ښځې لري، دی د بیبان د خوا څخه را روان دی، یوه ښځه د کور څخه د باندې راوتلې وه. ده وویله چې دغه ښځه په 3 طلاقه ما طلاقه کړې ده. دی چې کور ته رالی، ښځو یې نه منله چې موږ وتلي یو او همسایه هم نږدې ورسره نه و. نو په دغه ښځو کې کومه ښځه طلاقه سوه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محترم وروره، که یو سړی د بیابان د خوا را روان و، یو ښځه یې د خپل سرای د باندې ولیده، نو یې وویله چې دغه ښځه پر ما طلاقه ده. د 4 ښځې درلودې، دا چې په سرای ننوته، دی چې رالی و ټولو ته وویله چې کومه یوه وه چې دا راوتلې وه، هغه ما په 3 طلاقه کړې ده، چاره یې ووتلې. دا ټولو وویل چې موږ نه یو وتلي. نو یقیني خبره خو دا ده چې دا خو خامخا وتلې ده، خو لیدلې ده، بل هیڅوک نسته. د ده ښځې وې 4 په سرای کې، دا یوه د باندې ګرځېده چې دی راتلی، هغه ننوتله، بیا اوس منکرې سولې. نو دا 4 سره منکرې سولې، پر ده باندې دا 4 سره حرامي سوې. وجه دا ده چې په دا 4 ښځو کې خو یوه خامخا وتلې ده او هغې دا د انکار وکړي، بلکې ټولو دا انکار وکړي چې موږ نه یو وتلي. نو یوه خامخا طلاقه پکښې ده. نو چې طلاقه پکښې ده، په دې خاطر ټولې پر ده باندې حرامي سوې. ولو طلق احدى نسائه ال4 3 ثم اشتبهت وانكرت كل واحدة أن تكون هي مطلقة لا يقرب واحدة منهن لأنه حرمت عليه إحداهن ويجوز أن تكون كل واحدة. وقال أصحابنا رحمهم الله تعالى: كل ما لا يباح عند الضرورة لا يجوز التحرى فيه والفروج من هذا الباب. فتاوي فريدية 5 جلد 208 صفحة. فتاوي شيخ حسن جان مدني رحمة الله تعالى عليه 3 جلد 308 صفحة. فتاوي علمگيري أول جلد 304 صفحة. والله أعلم.